انتوني ګوتریش ښځې هر ځای د خوندي او باعزته حق لري. ذبیح الله مجاهد یې په ځواب کې وایي افغان میرمنې اوس هم باوقاره ژوند کوي، عزت یې خوندي شوی. تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي میرمنې هر ځای د خوندي او باعزته ژوند حق لري. د زیاته کړي ښځې او نجونې په هر ځای کې د عزت او وقار سره د ژوند کولو مستحق دي. خو د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه تامین شوي او زیاتوي د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کولو په هڅه کې دي او ډیر ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. مجاهد زیاتوي باید ووایو چې افغان میرمنې اوس هم باوقاره ژوند کوي، عزت یې خوندي شوی دی، د تجاوزونو مخه نیول شوې ده. ښځو ته د یو ارزښتمن موجود په سترګه کتل کیږي. د زده کړو او کار پر موضوعاتو هم کار روان دی.